قدرمنو اوریدونکو، زموږ نننۍ خپرونې موضوع ځانګړې شوې د خاوند حقوق په ښځې باندې، چې د خاوند حقوق په ښځې باندې کوم دي او د مسلمانې ښځې صفتونه څه دي. اوس چې د ښځې په ذمه باندې چې څومره حقوق د خاوند دي، د هغې ټول په تفصیل سره بیانول البته په یو خپرونه او دوه خپرونو 3 خپرونو کې نه کیږي. دا ډیر مشکل کار دی، خو زه به دا خپرونه په هغه اهم حقوقو باندې وچلوم چې کوم هغه عمده او اساسي حقونه د خاوند دي په ښځو باندې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نیکې ښځې 5 صفات بیان کړي دي او دا یو معیار قایم کړی دی چې نیکه او دینداره ښځه هغه ده چې په هغې کې دا 5 صفات موندلی شي. په هغې ښځې کې چې دا 5 صفات چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ ته په خپل احادیثو او لارښوونو کې بیان کړي، په هغې کې دا صفات نه وي، نو هغه ښځه کامله او مؤمنه مسلمانه ښځه نشي کېدلی. اول صفت د مسلمانې ښځې دا دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیان کړی، ان امرها اطاعته. د ټولو نه اول سبق مسلمانې لور ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورکړی که ستا د ژوند ملګری ستا خاوند تا ته څه حکم درکوي نو د هغه اطاعت کوه، خو دا په دې شرط باندې چې په کوم سی باندې د ستا خاوند تا ته امر کوي د هغه شي نه الله رب العزت ته نه وي منع کړي. نو که د خاوند په اطاعت کولو کې د الله حکم ماتېده نو بیا د خاوند اطاعت جائز نه دی. مثلا خاوند ښځې ته وایي چې ته د نامحرمه سړو سره کینه، او یا د ګناه په مجلس کې شرکت وکړه، په دې باندې مجبوره کړي، یا بې پردې ته د کور نه بهر ووځه، نو په داسې قسمه د ګناه په کارونو کې د ښځې اطاعت د خاوند نه دا لازمي نه دی، بلکې ښځه به په داسې کارونو کې د خپل خاوند نه سرغړونه کوي. لا طاعت للمخلوق فی معصیة الخالق. خو زما خویندو، د دې خبرې پوره کوشش کوئ چې د خپل خاوند هر جائز خبره تاسې ومنئ، د هغه د منشا مطابق د وخت تیرولو کوشش کوئ، د خپل ټول سکون، ټول قربان، یعنی خپل چین او سکون ټول د خپل خاوند نه تاسې قربان کړئ. بیا تاسې وګورئ چې په ښځه او خاوند کې څنګه محبت پیدا کیږي. بیا لکه څنګه چې متل دی فرمایي، بیا به یک جان و 2 قالب وي، یو دماغ او 2 جسمونه به وي، یوه بیماری او 2 علاجونه به وي، یوه پریشانی او 2 دعا غوښتونکي به وي، یو کار او 2 سوچونه به وي، یو غم او 2 برداشت کوونکي به وي، یوه خوشحالي او 2 خندیدونکي به وي. نو ښځې ته دا په کار ده چې د خاوند د خوشحالېدو سره خوشحالي زده کړي، د هغه د غم سره غمجن کېدل زده کړي. دا نه چې کله خاوند غمجن وي او دا پیخاندي، او دا هم نه چې کله خاوند خوشحاله وي او دا غمجنه وي، بلکې د خاوند خوشحالېدلو سره د خوشحالي زده کړي او د هغه د غم سره د غمجن کېدل زده کړي. حضرت ابو دردا رضی الله عنه خپلې ښځې ته نصیحت کوي او ورته وایي که زه دې ناراضه وکتم نو راضي کومې، او که ته مې ناراضه وکتلې تا به زه راضي کوم. نو قدرمنو اوریدونکو، محمد رسول الله صلی الله